پردیو کدرونو ته اړتیا نه لرو. افغانستان خپل مسلکي کدرونه لري. عمران خان ته د طالبانو جواب. د طالبانو حکومت د پاکستان د وزیر اعظم لخوا افغانستان ته د مسلکي کدرونو د ورلېږلو وړاندیز رد کړی او ویلي دي افغانستان خپل مسلکي کدرونه لري ځکه د پردیو هیوادونو مسلکي کدرونو ته اړتیا نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي د ترکمنستان څخه د بیرته راستنېدو په مهال هرات کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تیرې ورځې څرګندونو ته خپل غبرګون خبریالانو ته ویلي افغانستان خپل ډیر ښه مسلکي کدرونه او تعلیم یافته شخصیتونه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ د خپل هیواد چارواکو ته وړاندیز کړی و چې افغانستان سره د چارو په ترسره کولو کې د کومک په غرض باید پوه او مسلکي اشخاص د پاکستان افغانستان ته ولېږل شي. د عمران خان دې څرګندونو ته په ټولنیزو رسنیو کې کلک غبرګون ښودل شوی او د پاکستان لخوا افغانستان ته د اشخاصو لېږلو وړاندیز د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله بلل شوې ده. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي وویل د افغانستان حکومت تر اوسه هیڅ نوع داسې خلا نه ده محسوس کړې چې هغه خلا د پردیو هیوادونو په کدرونو ډکه کړي. د تیر اګست د میاشتې افغانستان کې د طالبانو د حکومت جوړېدو را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د طالبان حکومت د پاکستان د کوم اقدام یا وړاندیز سره په ډاګه مخالفت ښودلی دی. امیر خان متقي وایي افغانستان فی الحال دې ته ضرورت نه لري چې د نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان لږ اقتصادي مشکلات لري او نړیوال باید په دې لړ کې هیوادوالو سره مرستې وکړي. هغه په ډاګیز ډول وویل چې د پرسونل په لحاظ د افغانستان اسلامي امارت مرستو ته هیڅ اړتیا نه لري ځکه چې افغانستان خپله پوه او مسلکي کدرونه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ د خپل هیواد له چارواکو غوښتي وو چې د دوست هیوادونو سره همکاري وکړي تر څو داسې ځانګړي ماهرین افغانستان ته واستوي چې د روغتیا، بانکي او مخابراتو په چارو کې مهارت لري چې داسې افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران مخنیوی وشي. خو د افغانستان دننه په ټولنیزو رسنیو کې د عمران خان دې څرګندونو ته سخت غبرګون ویل شوی دی. د افغانستان په تیر حکومت کې د ختیځ ولایت ننګرهار والي ضیاء الحق قمرخیل ویلي افغانستان ته د پاکستان او بل هر هیواد څخه د متخصصینو د رالېږلو په اړه وړاندیزونه پاروونکي دي. په ټویټر ښاغلي امیرخیل لیکلي موږ په هره برخه کې روزل شوي او با تجربه کدرونه لرو. هغه وایي طالبانو ته پکار دي چې خپل کدرونه وګماري. په دې کار به له یوې خوا د مغزي فرار مخه ونیول شي او له بله خوا به خلک پر حکومت ډاډه شي.